سلامونه او احترامات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ښه مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن غواړم چې په ډېره یو ضروري او ډېره مهمه موضوع تاسو سره یو څو خبرې وکړم. تاسو ټولو ملګرو نه زما دا هیله ده چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې موږ او تاسو خپل فامیل، خپل کور، خپل وطن، خپل کلی مو پرېښی دی او د مجبوریته دغلته پردي وطن ته رامهاجر شوي وو. موږ او تاسو په دې سختو لارو خپل ځان را رسولی دی. موږ او تاسو خپل ژوند څو ځلې خطر سره مخامخ کړی دی. موږ او تاسو څو ځلې خپل مرګ په خپلو سترګو لیدلی دی. د دومره سختیو نه بعد موږ او تاسو دلته را رسېدلي یو تر څو خپل ژوند جوړ کړو، تر څو د خپل فامیل ژوند جوړ کړو، تر څو یو ښه راتلونکی ولرو. هر کله چې موږ او تاسو یو پردي ملک ته ځو، نو یو بلې ټولنې ته ځو، هلته موږ او تاسو مهاجر کېږو، هلته ژوند اختیاروو. موږ او تاسو باندې یو څو مسؤلیته هم راځي، یو څو مسؤلیتونه دي چې هغه باید موږ او تاسو هغه په غاړه واخلو. ټولو نه اول زموږ او ستاسو چې هره ټولنې ته موږ او تاسو ځو، باید اول خپل ژوند جوړ کړو، په هغه ټولنه کې مدغم شو. دویم، موږ او تاسو باید خپل فامیل په نظر کې ونیسو. دریم، موږ او تاسو باید خپل وطن په نظر کې ونیسو. څلورم، باید موږ او تاسو خپل کلتور په نظر کې ونیسو. پنځم، موږ او تاسو باید خپل ټول افغان ولس، افغان قام، افغان نوم په نظر کې ونیسو. دغه ټول هغه غټ غټ مسؤلیتونه دي چې زموږ او ستاسو په اوږو باندې پراته دي. موږ او تاسو چې دلته هر قدم اخلو، هر کار کوو، هر چا سره کینو، هر څنګه خبرې کوو، موږ او تاسو ټول د افغانستان د افغاني کلتور، د افغاني ژبې، د افغان قوم، د افغان ولس سفیران یو، نمایندګان یو. دلته موږ او تاسو دلته دا نمایندګي نه کوو چې دلته زه د ننګرهار یم، ته د بغلان یې، بل د پنجشیر دی، بل د وردګو دی، بل د کاپیسا دی. دلته موږ او تاسو د افغان په نوم یادېږو. خاص که دغه اروپا چې کوم دی یا فرانسه، خاص کر دا داسې ټولنې چې دلته د هر دلته ډایورس ټولنې وایي. دلته د دنیا د هر ګوټ نه خلک راغلي. دلته هر نیشنلټي، هر قوم شته. هر کس چې کوم دی هغه دلته خپل قوم، خپل کلتور، خپل د وطن نمایندګي کوي. نو موږ او تاسو هم د خپل وطن افغانستان، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم موږ او تاسو نمایندګي کوو. موږ او تاسو د افغان په نوم یادېږو. نو که موږ او تاسو دلته هر حرکت کوو، هر څه کوو، موږ او تاسو د افغان په نوم باندې کتلی کېږي. موږ او تاسو د افغان په نوم باندې یادېږو. هېڅوک هم دلته نه وایي چې دا وردګ دی، دا بغلانی دی، دا ننګرهاری دی، دا د بلخ دی، دا دری زبان دی، دا پښتو زبان دی، دا ازبک دی، دا تاجک دی، دا هزاره دی، دا پلانکی دی. دلته موږ تاسو ټول د یو افغان په نوم باندې یادېږو. بل موږ تاسو دلته د مجبوریته راغلي وو. زموږ او ستاسو ژوند هلته په خطر کې او په خپل وطن کې. موږ او تاسو خپل وطن پرېښی دی، دلته راغلي وو تر څو خپل ژوند جوړ کړو دلته. نو ټول نه اول غټ مسؤلیت، غټ ذمهواري چې زموږ او ستاسو په سر د هغه خپل ژوند دلته جوړول دي. هر کله چې موږ تاسو ته مهاجر کېږو، موږ تاسو ته کور راکولی کېږي. کله چې موږ سره اسناد نه وي، موږ کار نه کوو، موږ ته څه نه څه پیسې راکولی کېږي تر څو موږ خپل ژوند پرې دلته وکړو. هر کله چې تا اسناد اخلي، د هغې نه بعد کار کولی شي. زما د دې ټولو خبرو مقصد دا دی، او زه خپل اهمې نقطې ته راځم. هغه دا ده چې دلته په دې اخري ورځو کې تاسو ټول په جریان کې یاست. تاسو ټول خبرېږئ چې څه افغانان ځوانان، ډېر ښایسته ځوانان چې هغو هم امیدونه لره، هغو نه هم خپل فامیلونه امیدونه لره، هغو سپېشال تر وروسته فامیلونه وو، هغو هم د ښه ژوند دپاره دلته ځان رامهاجر کړی و، خپل کور کلی وطن یې پرېښی و، دلته وفات شوي دي. د هغې مختلف لاملونه دي، خو په اکثره کیسونو کې چې کوم دی جنګونه شوي، په چاړو وهل شوي. نو زه چې کله موږ تاسو ټول داسې خبرې اورو، طبیعي خبره ده، موږ تاسو ټول خفه کېږو. یو خو هغه ځوانان دي بېچارهګان په دومره سختو باندې دلته راغلي دي، بل خپل فامیلونه یې پرېښي، وروسته ورسپې فامیلونه دي، بل خپل وطن یې پرېښی دی، خپل کور کلی یې پرېښی دی، دلته مسافرت شي، بیا یو داسې حالت کې انسان راشي، نو دا ډېره دردونکې، ډېره سخته خبره ده. نو زه هم مجبور شم، ما هم ویلې چې تاسو سره یو څو خبرې وکړم او دغه خپل زړه درد تاسو سره شریک کړم. زه پوهېږم، زه نه غواړم چې تاسو ټول ملګرو ته نصیحت وکړم، خو یو خپل زړه درد در سره شریکوم. کیدای شي دغه خبرې په یو چا باندې څه نه څه اثر وکړي، او کیدای شي یو څوک د یو داسې حرکتونو یا داسې لارو نه راتاو شي او سمې لارې ته روان شي.
دغه نن هم دوه ښایسته افغاني ځوانان چې کوم دي په یخچالونو کې لا جنازې دلته لا په پاریس دلته په فرانسه کې پرتې دي، لا تر اوسه پورې خپل وطن ته نه دی انتقال شوي. نو دا ډیره دردونکې ډیره سخته خبره ده. موږ تاسو خپل وطن په کوم حال کې پرېښی دی، کوم وجوهاتو د وجې پرېښی دی، همدغسې بدبختیو د وجې، همدغسې جنګونو د وجې، دغه لانجو، دغه مشکلاتو د وجې موږ تاسو خپل وطن پرېښی دی تر څو دلته خپل ژوند جوړ کړو. بیا چې دلته راشو موږ تاسو په داسې یو حالتونو کې خپل ځان واچو چې هغه زمونږ د دغه شخصي د دغه انفرادي کسانو، دوی د فامیلونو، دوی د حتی د ولایتونو، بیا د افغانستان نوم هم دوی سره یادېږي. اکثرا دلته چې کوم افغانان وفات شوي دي هغه په جنګونو کې وفات شوي دي، په چړو وهلي شوي دي. دا اوس الله ته معلومه ده او زه نه په دې خبرې کول غواړم چې څوک څومره ګناهګار و، چا څومره دې کې رول و، ولې داسې کارونه وشوه. خو زما د ویډیو صرف او صرف دومره مقصد دی چې تاسو ټول ته دا ووایم چې بلیازه خدا نور خپل ځان وپېژنئ، خپل فامیل، خپل وطن، خپل قوم په نظر کې ونیسئ، خپل راتلونکی په نظر کې ونیسئ، هغه مجبوریت، هغه تکلیفونه، هغه سختې په نظر کې ونیسئ، د کومو لارو، کومو سختو چې تاسو را تېر شوي، کوم مجبوریتونو د وجې چې تاسو خپل وطن پرېښی دی، خدای ته وګورئ. بس دی دغسې حرکاتونه، دغسې حالاتو نه ځان وژغورئ. دلته خپل ژوند باندې توجه ورکړئ، خپل راتلونکی جوړ کړئ. دلته تاسو هر سهولت لرئ، تاسو پوهنتون ته تللی شئ، تاسو مکتب ته تللی شئ، تاسو کار کولی شئ، تاسو هر څه کولی شئ. دلته خپل ژوند جوړولی شئ، خپل ښه راتلونکی جوړولی شئ. دلته امنیت دی، دلته راحت دی، دلته اسانتیا ده. دلته هغسې کارونه هم نشته څنګه چې وطن کې سخت کارونه. دلته خو اسانه کارونه دي، تاسو چې هر څنګه کار غواړئ هغه تاسو کولی شئ. په خپل مسلک کې کار کولی شئ، بل مسلک کې کار کولی شئ، درس ویلی شئ، تاسو فارماسیون ویلی شئ، هر څه کولی شئ تاسو. نو ولې موږ تاسو خپل ژوند داسې په خطر کې کړو؟ ولې موږ داسې کارونه، داسې عملونه وکړو چې هغې د وجې زمونږ فامیلونو ته، زمونږ وطن ته، زمونږ قوم ته ګوته ونیولی شي، زمونږ فامیل، زمونږ کور، زمونږ کلی، زمونږ وطن یاد شي. نو خدای ته وګورئ، دغسې د جنګونو نه، د لانجو نه، د جنجالونو نه تېر شئ، خپل ژوند باندې توجه ورکړئ، خپل راتلونکي باندې توجه ورکړئ، خپل ژوند جوړ کړئ. دغه ستاسو دپاره یو ښه موقع ده. تاسو د هر یو کس پورې زه مطمئن یم، موږ تاسو ټول ته معلومه ده، هر یو کس په شاته 10 12 15 کسان فامیل وروسته پروت دی، هغه منتظر دی، هغو دې ته سترګې نیولې دي چې دغه پلانکي خان هلته تللی دی، خپل ژوند به هم جوړوي، زموږ ژوند به هم جوړوي، زموږ په ژوند کې به هم تغیرات راځي. د وطن حالت خو تاسو ټولو ته معلومات دی، هلته د کاروبار، د حالات، د امنیتي وضعیت، د هر څه تاسو ته مکمل ډول باندې معلومات دی. تاسو دا معلومه ده چې تاسو خپل فامیل څنګه پرېښی دی، په کوم حالت کې پرېښی دی. تاسو دا هم معلومه ده چې خپل کلی، خپل وطن، خپل ولایت مو په کوم حالت کې پرېښی دی. دغه ټولې خبرې تاسو په نظر کې ونیسئ. موږ تاسو په اوږو باندې غټ غټ مسؤلیتونه دي. موږ تاسو باید دغه مسؤلیتونه درک کړو. موږ تاسو باید خپل مور و پلار، خپل فامیل، خپل ورونو، خپلو خورګانو، خپلو بچو په نظر کې ونیسو. په نظر کې نیول دا معنا ده چې موږ تاسو دلته هر عمل کوو، هر حرکت کوو، باید موږ تاسو هغه هر وخت زموږ تاسو په ذهن کې، زموږ تاسو په مغزو کې چې ما ته وروسته موږ تاسو نه څوک امیدونه لري، څوک منتظر دي. بل ټول نه مهم دا ده چې ستاسو ژوند په خطر کې وي، تاسو په مشکل کې وي، تاسو وطن پرېښی دی، تاسو متاثره کېږئ، تاسو خپل فامیل پرېښی، تاسو دلته په مسافرت کې، تاسو دلته په سختو ته ځان ورکړی، دلته را رسېدلي، نو تاسو متاثره کېږئ، نو ستاسو ژوند خرابېږي. که تاسو هر عمل کوئ، هر خراب عمل کوئ، هر داسې حرکت کوئ چې هغې ته ستاسو ژوند په خطر کېږي، تاسو راتلونکی په خطر کې کېږي، تاسو ته مشکل جوړېږي، دغه ټولې خبرې، دغه فامیل، دغه مشکلات، هر څه تاسو په نظر کې ونیسئ. تاسو فکر وکړئ. د هر بد عمل نه، د هر بد حرکت نه مخکې تاسو یو 15 دقیقې په دې باندې فکر وکړئ. نو راځئ ورونو، نور داسې حرکاتو نه موږ تاسو باید ځان وساتو. جنجالونو نه، جنګونو نه، خپل منځي جنګونه، نورو خلکو سره جنګونه باید موږ تاسو ځان وساتو، خپلو کارونو ته متوجه شو. دلته ډېر داسې سیستمونه شته، تاسو سره د سوشیال سپورټینګ سیستم شته، دلته مختلف ادارات شته چې تاسو سره کومک کولی شي. تاسو هلته لاړ شئ، کار پیدا کړئ. که څوک اسناد لري او کار نه لري، که څوک اسناد نه لري، هغه باید ژبې ته لاړ شي، ژبه زده کړي. ژبه د اسنادو نه هم ژبه ضروري ده.
ډېر زه داسې ملګري پیژنم چې اسناد لري ولې ژبه یې نه زده په کور کې ناست دي. دغه جنجالونه چې کوم کېږي، دغه جنګونه چې کوم کېږي، دغه مشکلات چې راولاړېږي دا اکثرا د دغه بېکارۍ د وجې کېږي او دغه بېکارۍ غټ لامل دا دی چې زموږ د اکثرا افغانان ورونو چې کوم د ژبه نه زده. نو هغه ملګري چې اسنادو ته منتظر دي تر دا دمه انټرویو نه راغلي یا دوی انټرویو ورکړي اسناد نه راغلي، دوی باید په ژبه باندې کوشش وکړي، ژبه زده کړي. دغه یو کال یو نیم کال تاسو سره بهترین وخت دی، بهترین موقع ده. دې به تاسو بیا ارمان کوئ په دې کې ژبه زده کوئ. هر کله چې تاسو اسناد والئ تاسو به ژبه زده او تاسو به کار ته آماده یئ، تاسو کار کولی شئ. نو زه به دا خپلې خبرې نور را مختصر کړم. زما د دغې ټولې ویډیو مقصد دا و چې د دغه جنګونو جنجالو دې نه تېر شئ. موږ تاسو ټول ډېر وطن مو په سختو حالاتو کې دی، فامیلونه په سختو حالاتو کې دي، هغه ټول باید په نظر کې ونیسو. موږ تاسو ته راغلي چې خپل ژوند جوړ کړو، خپل یو ښه راتلونکی جوړ کړو. نه، دلته موږ تاسو جنګونو دپاره نه یو راغلي، موږ تاسو جنجالونو دپاره نه یو راغلي. ستاسو هر ملګری چې کوم داسې حالت کې تاسو ورسره کښېنئ، تاسو ورسره خبرې وکړئ، مشکلات یې حل کړئ. اکثرا ملګري دلته چې کوم دا ډېره مهمه خبره ده، وبښئ دا خبره معنی راوه، بعضې داسې حالت دلته جوړ شوی دی ملګرو سره چې د هغو ډېر وخت بعد جواب نه راځي یا هغه ډوبلیني، ډېر یو سخت حالت نه دلته تېرېږي. نو دغه سخت حالت په دوی په ذهن باندې هم ډېر بوج راولي، په دماغي حالت باندې هم دغه به ډېر بوج راولي. که ستاسو کوم داسې یو ملګری داسې حالت نه تېرېږي، تاسو ورسره کښېنئ، هغه سره ښې خبرې وکئ، هغه مشغول کړئ، ځان یې مه پرېږدئ. ځکه چې کله بعضې اکثرا ملګرو دلته دماغي حالت چې کوم د هغې باندې ډېر اثر انداز شوی دی او دغه وجې هم دوی ته یعنې ډېر قهر ورځي او د دې د وجې ډېر جنګونه جنجالونه د دې د وجې هم کېږي. نو که چېرې تاسو سره داسې کوم ملګري تاسو پېژنئ داسې یو حالت نه تېرېږي، تاسو هغه ځان ته کوئ مه، ځان ته یې مه پرېږدئ، ځان ته رانږدې کړئ، هغه سره خبرې وکړئ، هغه مشغول کړئ، هغه سره خبرې وکړئ، وخت ورکړئ تر څو هغه حالت هغه باندې نورمال تېر شي، د هغه حالت نه راوځي، سخت حالت نه. نو ملګرو دغه یو څو خبرې مې کول تاسو سره غوښتل چې تاسو سره شریکې کړم. الله دې وکړي چې تاسو باندې زما خبرې بدې نه لګېدلي او موږ تاسو ټول باید خپل ژوند ته متوجه شو، خپلو کارونو ته متوجه شو، نه په فضولیاتو کې خپل وخت تېر کړو. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو مې به الله سپارم.